وطن جوړو لنړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو لپاره د سیمې او نړۍ په کچه د بازار موندنې د ځمکنیو او هوایي دهلیزونو په پرانیستو سره وتوانید چې د هیواد محصولات د سیمې او نړۍ تر ډیرو مارکیټونو پر وخت ورسوي، چې په پایله کې د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د روان مریض کال په لومړیو 8 میاشتو کې د صادراتو کچه 112 میلیارد افغانیو ته رسیدلې. د سږکال په جریان کې په لومړي ځل د افغان کارت دولتي شرکت له لوري د انارو صادراتو پیلېدل د روسیې هیواد ته، د ازبکستان، قزاقستان او روسیې له لارې اروپا، کاناډا او استرالیا ته د وچو میوو او زعفرانو لیږل. د مرکزي اسیا هیوادونو پاکستان، هند او ایران ته د افغاني محصولاتو د صادراتو په کچه کې زیاتوالی، د ازبکستان، قرغیزستان، چین او افغانستان ترمنځ د رامنځته شوي اقتصادي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو تبادله، د ترکیې له لارې ایټالیا او آلمان ته د جلغوزیو انتقال. دا په داسې حال کې ده چې په نورو کلونو کې به افغاني محصولات د سیزن په وخت کې کورني مارکیټ ته د عرضې د زیاتوالي او په بهر کې د مارکیټ د نشتون له امله افغان کروندګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتل. خو سږکال د افغانستان اسلامي امارت د درستې پالیسۍ په پلي کېدو سره وتوانید چې په کوردننه مارکیټ کې د افغاني محصولاتو د عرضې او تقاضا ترمنځ تعادل رامنځته او په بهر کې په درست شکل بازار موندنه ورته وکړي. د کورنیو تولیداتو د حمایت او بازار موندنې په پار د هیواد دننه په کابل او په لویو ښارونو کې لسګونه نندارتونونه جوړ شوي. پر کورنیو نندارتونونو سربیره په چین، هند، قطر او د نړۍ په نورو هیوادونو کې افغاني محصولات نندارې ته وړاندې شوي. د هند په جوړ شوي نندارتون کې غالۍ، وچه میوه، مرمرین توکي، زعفران او شات نندارې ته ایښودل شوي وو، چې افغاني محصولاتو د معیار او کیفیت له پلوه د 19 هیوادونو په منځ کې لومړی مقام خپل کړ. خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. نور سمسور به یې کړو، نور سمسور به یې کړو.